تاج اکبر لکه چې وایي ما به دا ستا مخ ته کتلی نه یا مونږ کره یو وارې د شملو په بانه راشه. دا د تاج اکبر د هنري ژوند مشهوري سندرې دي. د په کراچۍ کې ژوند کولو. د وړوکوالي راهیسې موسیقي کوله چې قریبا د 10 کلونو نه زیاته یې پښتو موسیقي کړې ده. د خپل خوږ غږ او ځانګړي انداز له کبله یې ډېر شهرت ترلاسه کړی. د په خپل هنري سفر کې د رومانوي غزلونو سره سره د وطن د مینې سندرې هم ویلي دي. تاج اکبر په ولسي سندرو کې هم نوم ګټلی و. زیاتره به په میداني پروګرامونو کې بلل کېدو ځکه چې په دغه ډګر یې ډېر عمر سندره کړې وه او د خلکو د خوښې هنرمند ګرځېدلی و. تاج اکبر نه صرف په هیواد دننه بلکې بهر ملکونو کې هم د خپل فن مظاهرې کړي دي. خو یوه ورځ داسې هم راغله چې تاج اکبر د موسیقۍ نه لاس واخیستل او د تبلیغ لار یې خپله کړه. دا یې د ترور د زوی د مړینې په موقع باندې د هغه په قبر د یو مولانا صاحب بیان اورېدلی و. مولانا صاحب د توبې د عنوان لاندې خپل تقریر کولو او ویل چې تاسو سره اوس هم وخت شته او توبه وکړئ. د مولانا صاحب دغه الفاظ یې په زړه واخیستل او د موسیقۍ نه یې توبه وکړه. تاج اکبر د تیرو 3 کلونو راهیسې د دعوت تبلیغ کار کوي او په خپل خوږ غږ د حمد و نعت زمزمې هم کوي.